2018 کال 14 د اپریل د ماښام 7 بجې او 22 دقیقې دا هغه وخت و چې د افغانستان په ننګرهار ولایت د جاپان تر هیروشیما او ناګاساکي ښار وروسته په تاریخ کې تر ټولو لوی بم د MC 130 الوتکې څخه وغورځول شو. د 2018 کال د اپریل په 14مه د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ په اسد خیلو تنګي سیمه کې چې هغه وخت د اچین ولسوالۍ مربوط و تر ټولو ستر اتومي بم GB1 چې د بمونو مور په نوم شهرت لري په یوه غرهیزه سیمه استعمال کړ. سید کریم ربزی درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. که په افغانستان د بمونو غورځېدو ته وګورو نو دا خاوره او خلک یې د بمونو له غورځېدو او جنګونو سره په ورځني ډول عادت شوي وو، ځکه د امریکا د هوایي ځواکونو مرکزي قومندانۍ په یوه خپاره کړي راپور کې د دوی په وینا چې امریکا یوازې په 2019 کال کې په افغانستان کې پر مختلفو هدفونو 2420 بمونه غورځولي، په داسې حال کې چې په کال 2013 کې د 2312 بمونو د غورځولو په پرتله دا شمیره ډیروالی ښیي. خو دا بم چې د بمونو مور په نوم یادېږي د امریکا په نه اټومي وسلو کې تر ټولو ځواکمن بم دی. د دې بم سرګلوله نری وي چې د GPS سره تر هدف پورې ځان رسوي. دا بم له 9 متره اوږدوالي سره 10300 کیلوګرامه وزن لري، په داسې حال کې چې 9 کاله وړاندې د جاپان په هیروشیما ښار کارول شوی د لیټل بوی په نوم اتومي بم وزن 4400 کیلوګرامه کېده، چې دې ته په کتو سره د افغانستان په جلال آباد ولایت کارول شوی د بمونو مور بم 15900 کیلوګرامه وزن زیات لري. خو توپیر یوازې دا و چې لیټل بوی اتومي بم او د بمونو مور غیر اتومي. د بمونو مور بم له MC 130 باري الوتکې څخه غورځول کېږي چې له ځمکې سره تر لګېدو لږ مخکې چاودېږي. د دې ځواکمن بم له چاودلو څخه زیانمنه شوې افغان خاوره او مظلوم ولس ته کتنه لرو، خو تر دې د مخه ګورو چې امریکا په تاریخ کې تر دې د مخه پر انسانانو کوم لوی بمونه کارولي. 8 د اګست 1945 د سهار 8 بجې او 15 دقیقې د جاپان هیروشیما ښار له پاسه یو بوینګ B-90 الوتکه تر سترګو کېږي. دې الوتکې 4400 کیلو وزن لرونکی د لیټل بوی په نوم اتومي بم پر هیروشیما ورخوشی کړ. کټ مټ تر 43 ثانیو وروسته یوه زوروره چاودنه کېږي او هر څه په پړکه بدلوي چې د اور یو لوی توپ لرونکی شکل رامنځته کوي. د دې چاودنې له امله د ځمکې د تودوخې درجه تر 4000 سانټیګریډ پورې رسیږي. دا په تاریخ کې لومړی کارول شوی اتومي بم و، کوم چې په یوه چټکه کې د پوره هیروشیما ښار 80% ودانۍ له منځه یوړې. همدارنګه تر دې وروسته په 3 ورځ یعنې په 9 د اګست یو ځل بیا امریکا د جاپان په ناګاساکي ښار هم اتومي بم وغورځوه. دا ماک 3 اتومي بم و چې د پارټمن په نوم یادېده. د 4670 کیلو وزن لرونکی دې بم د غورځېدو سره سم پوره ښار له منځه یووړ. دا هغه دوه لوی اتومي بمونه وو چې پر انسانانو د لومړي ځل لپاره وکارول شول. د یوې څېړنې مطابق په دې دوو اتومي بمونو کې د هیروشیما او ناګاساکي ښارونو 280,000 اوسېدونکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د 1945 کال د اګست په 8 او 9 چې د جاپان په ناګاساکي او هیروشیما ښارونو اتومي بمونه وکارول شول، له هغه وروسته په تیرو 9 کلونو کې دا لومړی ځل و چې د 9 متره اوږدوالي سره 11300 کیلو وزن لرونکی د بمونو مور په نوم تر ټولو ستر اتومي بم په افغان خاوره وکارول شو. د هغه وخت افغان او بهرنیو چارواکو ادعا کړې وه چې د یاد هوایي برید موخه یې د داعش وسلوالو ځپل وو. د دوی په وینا 95 وسلوال پکې وژل شوي وو. هممهاله پخواني ولسمشر حامد